قرباني قبول کړه. دوستانو یو ظالم پلار چې خپل 3 بچي په خپل لاس قتل کړي دي چې په دې کې 2 هلکان او یوه جنۍ ده. د دغه ماشومانو ګناه سوه چې خپل پلار قتل کړي. دغه ټول تفصیل سره په دې ویډیو کې شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګري چې زموږ چینل قرار کلیک یې نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. د دغه ماشومانو نیکه په چغو جاړي او میډیا ته بیان ورکړ دی چې زما زوی ډېر بدعمله و. هغه به پردو ښځو پسې ګرځېدو او کله به یو ځای کې واده کو او کله بل ځای کې. د ده یوه ښځه چې مړه شوې ده او بل یې طلاق ورکړی دی او دا یوه ښځه چې خپل مور او پلار ولا کړې ده. د هغې نه 3 بچي وو چې 2 هلکان او یوه جنۍ. د جنۍ نوم فجر، د یو هلک نوم بلال او د بل مدثر دی. د ماشومانو نیکه ویلي دي چې زما نسو ته یې زهر ورکړي دي او د هغې نه بعد یې په یو ټینکۍ کې غورځولي دي چې لاش یې اوس برآمد شو. دغه نیکه ویلي دي چې موږ ته هیڅ پته نه لګېدله ځکه چې د اختر نه 2 ورځې مخکې زما نوسي غیب شوي وو. موږ چې کله په تاڼه کې اپایار درج کړو نو پولیس والو خپل تفتیش شروع کړو نو پته ولګېدله چې خپل پلار وژلي دي او د سی سی ټي وي فوټیج نه هم معلومه شوه چې دغه ماشومان خپل پلار بوتلي دي او په یو ځای کې ول زهر ورکړي دي او بیا یو ټینکۍ ته ورشتي دي. د دغه ماشومانو مور په چغو جاړي ځکه چې د زړه ټوکړې ډېرې په بېدردۍ سره قتل شوي دي. دوستانو تاسو ته به په سکرین د تصویران ښکاري دا د هغې ماشومانو تصویران دي کوم چې خپل پلار ډېر په بېدردۍ سره قتل کړي دي. یقینا دوستانو ډېر د ظلم کار شوی دی. الله تعالی دې د داسې حال نه هر مسلمان وساتي او د دغې ماشومانو پلار ته د حکومت د سخت نه سخته سزا ورکړي او وکیلانو ته هم پکار دی چې داسې کیس نه اخلي او داسې کسان د سریام پانسي کړي شي. دوستانو دا و زمونږ نننی خبر چې د سره مو شریک کړو. د نورو داسې معلوماتو دپاره د سره زمونږ قرار کلیک چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.